السلام علیکم ګرانو کتونکو د خپل قربان ګارلم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو هریچن ټي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې کوو، د هغوی نه کلام نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع مردان لونخوړ سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر خان نبي پرپت صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه کلام نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو، مخامخ به شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خان نبي پرپت صاحب ژوند مو څنګه تیریږي؟ بس الحمدلله ډیر خوندور او ډیر په مزو کې تیریږي. ډیر ښه دی جی. خان نبي پرپت صاحب د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ یاره جی د ادب سره تړون زه په اوومه تم کې وم، په هغه وخت کې د سکول دوران کې ما شعر به م لیکه، حالانکې پوهېدو داسې خاص نه، خو به هر حال بیا او بیا چې کله موږ ټولنو سره تعلق جوړ شو نو میاشتو کېږي داسې چې ټولنو سره تعلق لرو. ډېر ښه دی جی. خان نبي پرپت صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې نظم، غزل، ټپه وغیره په څه مو ډېر کار کړی؟ یاره جی ما خو خپله ډېر کار چې دی په غزل باندې کړی دی او نظم نیم همداسې لږ لږ لیکلی دی، خو به هر حال ډېر کار چې دی غزل باندې شوی. خان نبي صاحب اوس د کومې ټولنې سره تاسو تعلق لرئ؟ زه خو جی اوس فلحال لونخوړ ادبي مرکز چې د هغې اطلاعاتو سکرتره یم، هغې سره تړون لرو جی. ډېر ښه دی جی. کتاب مو چاپ شوی دی یا دې طرف ته اراده لرئ؟ یاره جی زړه خو م ډېر کېږي، خو لا فلحال چې دی مصروفیات دي، بلکې موږ خو دې دپاره خاص وخت وباسو ادب دپاره، نو انشاءالله تعالی کتاب طرف ته م اراده شته دی. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب چاپ شي او د مینوالو ترلاسه شي. خان نبي پرپت صاحب، واجدلي صاحب چې د ادب لپاره دا کومې هلې ځلې کوي، دې تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره جی واجدلي صاحب چې دی او کوم تاسو چې دا کوم هلې ځلې کوئ ادب دپاره، نو دې سره به ادب ډېر زیات مخکې لاړ شي. ستاسو د دې سره د مرسته د ادب سره زه وایم بس د دې موږ له حوصله افزایي نوره پکار ده. یو جهان مننه مو کوو جی. خان نبي صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ بس جی یو غزل به ډالۍ کړو ورته. د غزل نه مخکې یو څو شعر به ووایو چې دلته هیرې هم ایره کېږي صیبه، دلته هیرې هم ایره کېږي صیبه، زمونږ هر ښوونځی نړېږي صیبه. ګوره پردي کور ته ګناه نشته دی، ګوره پردي کور ته ګناه نشته دی، لوڼه له خپل کوره سپکېږي صیبه. او سترګې چې جوړې شي د کاڼو صیبه، سترګې چې جوړې شي د کاڼو صیبه، نه بیا یریږي نه شرمېږي صیبه. دې نه بعد یو غزل دی چې ما خو په سور رنګ د ګلاب لیکلی، ما خو په سور رنګ د ګلاب لیکلی، ما خو په سور رنګ د ګلاب لیکلی، ما یو مضمون په ګلو آب لیکلی. که عشق گناه و رب تا به نه کوو، که عشق گناه و رب تا به نه کوو، تا چې د یار عشقي کتاب لیکلی. او ټیک د حساب د رب حق دی په مونږ، ټیک ته حساب د رب حق دی په مونږ، خو ما هم رب څه حساب لیکلی. او د زړه مضمون به یې زه څنګه نه لولم، د زړه مضمون به یې زه څنګه نه لولم، پیغلې د پاسه په حجاب لیکلی. هر یو قاموس ځوان د قام مټې ګڼي، هر یو قاموس ځوان د قام مټې ګڼي، هر یو ادیب یې نوم عقاب لیکلی. ما خو دا ښکلی ډېر په ناز ساتلی، ما خو دا ښکلی ډېر په ناز ساتلی، ربه تا دله هم عذاب لیکلی. دا شعر یو ځل بیا ووایه جي. ما خو دا ښکلی ډېر په ناز ساتلی، ربه تا دله هم عذاب لیکلی. او پربته دا به دې کافر کړي ګورې، پربته دا به دې کافر کړي ګورې، تا چې د پاره د ثواب لیکلی. ډېر ښه، ډېر ښکلی او ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړو. خان نبي پرپت صاحب کتونکو راغلي وو د خان نبي پرپت صاحب د چا تعلق چې د ضلع مردان لونخوړ سره دی. ډېر خوندور کلامونه لیکي او د کلام فرمایش پتې نه بل هم کوو. نو څنګه مو خوښه ده خان نبي صاحب؟ بالکل جی، ولې نه وبوایو، تاسو دونه لرې نه راغلي یې. او غزل دی چې دا قیسې ډېرې زړې دي، دا قیسې ډېرې زړې دي، دا قیسې هسې ډرامې دي. واوره دی کوهینه واوړه، واوره دی کوهینه واوړه، ای د دې اوبه ترخې دي، زورور حیا کې پټ دی،
زورور حیا کې پټ دی د کمزوري تماشې دي او زه د چا نه ګیله وکړم زه د چا نه ګیله وکړم د قاضي هم سترګې سرې دي او خپې په ځمکه مې پرتې دي سر کې سوچ مې د آسمان دی سر کې سوچ مې د آسمان دی خپې په ځمکه مې پرتې دي د ملا محفل کې ناست یم د ملا محفل کې ناست یم تش د حورو تماشې دي دغه باز هم الوت غواړي دغه باز هم الوت غواړي دغه باز هم الوت غواړي هو وزر یې کږي دي او ای ادب نن مې غیږ کې ای ادب نن مې غیږ کې زلفې ستا تسمې تسمې دي سمندر خاموش خاموش دی سمندر خاموش خاموش دی شور کوي وړي چینی دي لیونو شان شپربتا لیونو شان شپربتا لیونتوب کې ښه مزې دي واه ډېر ښه ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړلو ډېره مننه مو کوو خان نبي پرپت صاحب د هریچن ټي وي کتونکو همیشه دا غوښتنه وي د هغوی دغه فرمایش وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ د هغوی نه به د هغوی د خوښې کلام ضرور اوروئ دغه فرمایش به راته پوره کوئ بالکل جی ولې نه یو غزل به ووایم چې د چا سترګو کې تصویر د جانان جوړ شي د چا سترګو کې تصویر د جانان جوړ شي بعضې زړه کې د چا سترګې ارمان جوړ شي هر سړي ته ولی مه وایئ کمقلو هر سړي ته ولی مه وایئ کمقلو بعضې وخت کې د ولی نه شیطان جوړ شي ستا په ما پورې خندا وریځې راوړي ستا په ما پورې خندا وریځې راوړي لیمه ډک شي او د اوښکو باران جوړ شي دا خپل ځان دوکه کول هم ډېر خسیس دی دا خپل ځان دوکه کول هم ډېر خسیس دی دا خپل ځان دوکه کول هم ډېر خسیس دی کله کله بحر غم کې بادبان جوړ شي پوهه نه یم خو بس دومره قدرې اورم پوهه نه یم خو بس دومره قدرې اورم چې دې ښار کې اکثر ښکلي نوران جوړ شي دا شعر یو ځل بیا ووایه پوهه نه یم خو بس دومره قدرې اورم چې دې ښار کې اکثر ښکلي نوران جوړ شي ای پربته په رڼا کې هر څه پټ وي ای پربته په رڼا کې هر څه پټ وي په تیاره ستوري ښکاره شي اسمان جوړ شي واه ډېر ښه ډېر زبردست خان نبي پرپت صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینوالو ته به څه پیغام ورکوئ بس جی پیغام به دا ورکو چې څومره زندگی تیریږي څومره ژوند تیرو خو په خوشحالیو دې تیره کړو او په خپل مخ باندې د مسکا راولو کوشش دې وکړو چې د نورو خلکو په مخ باندې مسکا راولو په خپل مخ باندې خو د هر چا مسکا وي خو موږ له پکار دی چې نورو خلکو په ژوند کې هم خوشحالي شاملې کړو ډېر زبردست خان نبي پرپت صاحب د مینې او محبت دغه پیغام مو خپلو مینوالو ته ورکو مننه مو کوو خان نبي پرپت صاحب چې راغلی دومره مصروفیاتو باوجود موږ له مو وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله مننه د واجد علي صاحب هم چې د په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه نګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازه چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسېدلو الله په امان